د نظم عنوان دی د کورمې ټیک ټاکر. په کورمه ایجنسي کې چې کم تازه انخطې شوي دي د 21 نومبر نه یې سر کې ښودل شوي دي. دلته کم ظلمونه کم وژنې شوي دي هغې په تاثر کې په 23 نومبر باندې ما دغه نظم لیکلی و او بیا سوشل میډیا باندې ملګرو هم شیر کړی و ما هم شیر کړی و خو وروستو بیا ځینې ملګرو راته وویل چې د دې نظم ویډیو جوړه کړه. نو نظم دی ای د کورمې ټیک ټاکره ای د کورمې ټیک ټاکره سر دې خلاص کا په خبره دغه وینه چې تویېږي دغه میاندې یې چې بورېږي دا چې ورونه یې قتلیږي دا چې خوند یې ژړېږي دا سرونه چې غوسېږي انسانیت ترېنه بوږنېږي دا کورونه چې ورانېږي دا چې میلې میراتېږي دغه لارې چې بندېږي اقتصاد چې ځپل کېږي دا بمونه چې خلاصېږي دا لوګي چې پورته کېږي او دا اورونه چې بلېږي پکې ستا کورمه سوځېږي او دغه اور به لا خورېږي هر یو کور ته به رسېږي. کورمه وژغوره له جنګه لاس مو واخلی نور له شره ای د کورمې ټیک ټاکره سر دې خلاص که په خبره. بل باندې ای د کورمې ټیک ټاکره سر دې خلاص که په خبره دا په کورمه چې بل اور دی پکې ستا د پوکو زور دی او ویر ټنډیر اورمه هر خوا چغې هر خوا شور دی او فضا ټوله ماتمي ده خار دی کلی دی ککور دی دا په سرو وینو چې پټ دی د چا زوی دی د چا ورور دی او هره تړه یې مورچه ده هر یو ګوټ یې سړی خور دی او اسمان هیڅ غبرګون ونه خود مړ په ډزو یې کتی خور دی اسمان هیڅ غبرګون ونه خود مړ په ډزو کتی خور دی او هغه تور لوګي چې ښکاري د جنگي جنون حرور دی او چا په هټه وسله ویشتی دا چنار چې رانسکور دی او لمن ما وهه دی اور ته لږ د خدای نه وکه یره ای د کورمې ټیک ټاکره سر دې خلاص که په خبره. بل باندې ای د کورمې ټیک ټاکره سر دې خلاص که په خبره شیعګان دي که سنیان دي ټول د یوې کورمې بچیان دي د مسلک رنګ چا ورکړی دوی په ځمکو سره وران دي د انسان په مرګ کړي فخر دغه څنګه انسانان دي او جنگ کې څوک هم خوندي نه دي تور سرای که ماشومان دي او د دې جنگ هیڅ ګټه نشته ټولې برخې د تاوان دي او اور لړونکي څو کورونه اور پوکونکي څو کسان دي او هر څوک خپل لورې حق بولي شاعران که صحافیان دي او چې د جنگ طرفداران دي په حالت لار روان دي له جذباتو به راوځو کار به اخلو له نظره ای د کورمې ټیک ټاکره سر دې خلاص که په خبره. دا بل باندې ای د کورمې ټیک ټاکره سر دې خلاص که په خبره سعودیه دا که ایران دی که په خپله پاکستان دی د جنگ لوبه غواړي ګرمه که کابل سوځي که کورمه او د دوی کار پردي جنګونه قبضې ژوبلې او مرګونه د بل مرګ کې د دوی ژوند دی ځینې تریخ مې د خولې خوند دی پښتانه ازار وهلي دغه کار ته یې موندلي او په نړۍ کې یې بدرنګ کړل مشهور یې تش په جنګ کړل په خپل مینځ کې سره داړي ترېنه خوند اخلي مینځ غواړي او واورې پاتې نه دي سپینې پکې رنګ ښکاري د وینې میدان تود ساتي په نورو خپل ځان ژغوري له سنګره ای د کورمې ټیک ټاکره سر دې خلاص که په خبره. د بل باندې ای د کورمې ټیک ټاکره سر دې خلاص که په خبره که ذاکر دی که ملا دی خپلې کورمې ته بالا دی په فرقو کې یې تقسیم کړو کام یې واړه سره نیم کړو په خبرو کې یې قهر په لهجه کې شیندي زهر کاروبار یې دي جنګونه ورانول پردي کورونه
تویول غواړي د وینې ختمول غواړي د مینې تویول غواړي د وینې ختمول غواړي د مینې کورمه دوی د لاسه اور شوه او د هرې بلا کور شوه که نشتر دی که سنځله که نختر دی که سنځله اخلي اور له یو او بله د ژوندیو قتلګاه ده کربلا د پښتونخوا ده د یوې کورمې اولاد دی که څوک لر مري که څوک بره ای د کورمې ټیک ټکره سر د خلاص که په خبره بل باندې د اخري باندې ای د کورمې ټیک ټکره سر د خلاص که په خبره دا جګړه پردی جګړه ده دا وسله پردی وسله ده دا چې خپل سره پرېولي دا ورانوي د یو بل کلي دا جګړه پردی جګړه ده دا وسله پردی وسله ده دا چې خپل سره پرېولي ورانوي د یو بل کلي چې چینا پکې چې چینا په وینو سره شي چې چینار لمبه شي چې چینا په وینو سره شي چې چینار لمبه لمبه شي یا غلبیل غلبیل سینا شي د دوی خوا ایله سړه شي او حیوانان دي کمرغان دي ترېنه کوچ کوي روان دي انساني ظلم چې ګوري سر به خامخه پرې شوري او ترېنه تختي ټول وشخوري د سپین غر د ډټ په لوري ژوند ته پیښه یې خطره ده که چینار دی که چینه ده ګوهر سترګه پټه نه کړي له دې غمه تر سهره ای د کورمې ټیک ټکره سر دې خلاص کا په خبره مننه